د لغمان مرکز اړوند د عمرزیو مسجدونو او مدرسو سره د یو وطنوال ډاکټر سپینغر صافي لخوا د سمنټو مرسته وشوه چې دا په دې وخت کې یوه لویه صدقه ده. د عمرزیو د قومي شورا غړي حیات الله صافي د یادې مرستې په اړه د معلوماتو ترڅنګ د نورو هیوادوالو څخه د دا ډول مرستو غوښتنه وکړه. ډاکټر صاحب سپینغر د عمرزیو سیمه کې د څو مسجدونو او مدرسو سره د سمنټو صدقه وکړله، څو بورې سمنټ یې ورکړل چې د هغې جملې نه د الکوزي مسجد تاسې وینئ رسما کته کېږي د موټر څخه 10 بورې. دا باید یاده کړم چې موږ د هر مسجد ته 10 بورې وي، خو دغه 10 بورې مولوي صاحب روخان خپله وانه غسلې خپله سهمه، هغه هم موږ د قصابانو مسجد ته یا د الکوزیو مسجد ته دغه صدقات ته ورکړه چې جمله 10 بورې شوې. همداسې د فیروزیو مسجد دی، د فیروزیو مسجد سره هم دغه 11 بورې دي، او همداسې د سلطان کلي مسجد دی، هغه سره 11 بورې صدقه ده. الله دې ته دا صدقه قبوله کړي. په دې ترڅنګ باید ووایم چې منطقه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره دچار ده. زموږ د بهرمېشتو دوستانو نه هیله ده چې په دغه صدقو باندې دا خو شخصي او صدقه وه د ډاکټر صاحب، نورو دوستانو هم هیله کوو چې د خلکو سره همکاري وکړي. بلخوا بیا د یادې سیمې دیني علماو، مشرانو او ځوانانو له ښاغلي سپینغر صافي څخه مننه وکړه چې د عمرزیو سیمې له مسجدونو او مدرسو سره یې د سمنټو مرسته وکړه. په اولا کې سپینغر ډاکټر صاحب چې کومه صدقه کړې ده د څو مدارسو څو مساجدو سره، نو الله دې ورته قبوله کړي. دویمه خبره د دوستانو نه غوښتنه دا ده چې په دغې سمنټو باندې په دغې صدقه باندې اکتفا مه کوئ، چون مدارس زموږ آبادي ته ضرورت لري، مساجد هم آبادي ته ضرورت لري، نو خپلې صدقې نور هم ډېرې کوي. د ډاکټر صاحب سپینغر څخه مننه چې زموږ د فیروزیو جومات سره 10 بورې سمنټ په کومک وکړو او دلته کته کړی. نور نه موږ دا خواهش دی چې اوس یې د جوماتو سره کومک وکړي، موږ سره کومک وکړي. دغه 10 بورې سمنټ چې ډاکټر صاحب سپینغر د موږ د الکوزي جومات سره مرسته کړې ده، کورې ودان خو ولې دغه جومات زموږ د 2 کاله کېږي چې شوی دی او د ولسونه ډېر غریب دي، امکانات نشته چې دا ورغول شي. نو دغه خیریه بنسټونو ته یا دغه نور ملګرو لغمانیو ته هغه هیله کوو چې دا زموږ سره مرستې وکړي چې دا جومات زموږ د خیر سره ورسېږي. د عمرزیو ډډې د فیروزیو د ددار بابا په ترڅنګ جامعه سلامیه فیض القرآن دا مدرسه دی، او په دې کې موږ سره تخمینا 100 کسان لیلیه کسان لرو، یو 50 کسان د کلي منطقي خلک راځي ماشومان سبق ویل ده، او په دې شاګردانو کې موږ سره یتیمانان، یسیران، همداسې غریب خلکو بچي موږ سره دي. تاسو په ویډیو کې دا وکتل، ټول غریب خلک دي، غرونو خلک دي اخوا دې خواته. او دلته اوس ډاکټر صاحب سپینغر زموږ ورور د منطقي سړی دی او زموږ مشر دی، او اوس د دې دا تاکو لپاره یو 50 بورې صدقه کړې ده، هغه یې راوړله، هلته موجوده ده. نو الله دې دته اجر عظیم ورته ورکړي. همدارنګه د عمرزیو قومي شورا د نظارت کمیټې مسؤل نصیر احمد اتل ویل چې یاده مرسته په شفافه توګه د عمرزیو د بیلابیلو سیمو، مساجدو او مدرسو ته وسپارل شوه. ډاکټر صاحب سپینغر څخه مننه، الله دې ژوندی لري. دغه کوم صدقه چې کړې وه زموږ د نظارت لاندې په دغه څو مسجدونو باندې د سمنټو کومک و چې 50 یې د نعمانیه مدرسې ته، 10 بورې د الکوزي جومات ته، 10 بورې د فیروزیو جومات ته زموږ د نظارت لاندې توزیع شله په شفاف ډول باندې. دا یادولو وړ چې دغه مرسته د هغو مسجدونو لپاره چې اوس پرې کار روان دی ترسره شوه.